السلام علیکم. زه ایملیار ساجد یم. تاسو ته ښه راغلاست وایم. دا د اډوب افټر افیکټ 21مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ او تاسې پر شیپ باندې کار کوو. زموږ د اډوب افټر افیکټ چې څونه بیسیک زده کړې وي یعنې څومره ابتدایي زده کړې وي هغه پای ته ورسېدې. هغه شیان چې موږ ورته په ابتدا کې ضرورت درلوده له هغه اپشنونو څخه له هغه ټولو موضوعاتو سره بلد شو. له دې نه وروسته چې موږ کوم درسونه وایو هغه به لږ انټرمیډیټ لیول کې وي، یعنې لږ به د بیسیک نه بره وي. لږ به زموږ کارونه هم د سختیږي، ډېر نه سختیږي خو لږ څه سختیږي، کمپلیکس کیږي، تر څو چې تاسې پرې ښه پریکټس ونه کړئ او یا که تاسې مخکې ویډیوګانې نه وي کتلې نو تاسو له به دا لږ زره ستونزمنه ښکاري سر کې. خو وروسته چې پکې کار وکړئ او ورسره بلد شئ نو هماغسې اسانه دی لکه څنګه چې موږ سره ابتدایي زده کړې وي. یادونه پکې دا خامخا زه باید تاسو ته وکړم چې کوم ملګري چې هغو دغه ابتدایي درسونه د سر نه تر اوسه پورې نه وي تعقیب کړی نو له دې نه وروسته چې دوی دا ویډیوګانې تعقیبوي فکر نه کوم چې هغوی ترې په صحیح توګه ګټه واخیستلی شي، ځکه دې کې زیاتره داسې اپشنونه دي چې هغه بیا زه نه تشریح کوم او هغه موږ هماغلته تشریح کړي او همالته پاتې شوي. نو کوشش وکړئ چې دغه ویډیوګانې تاسې له سر نه تر پایه پورې ښه په دقیق ډول وګورئ، پریکټس وکړئ. یاد ساتئ هیڅکله تاسې نشئ کولی یو پروګرام په ساده شکل سره زده کړئ. همیشه چې تاسې غواړئ هغه زده کړئ نو ډېر پریکټس ته ضرورت لري. زما خو صرف تاسو ته هغه اپشنونه دي هغه تشریح کول دي، هغه کې یو مثال دو مثال تاسو ته ښیم، نور هغه څنګه استعمالوي هغه ستاسې پورې ده. نو له دې نه وروسته چې موږ کوم کارونه کوو هغه به بیسیک نه وي، یعنې ابتدایي به نه وي، ابتدا نه به لږ زره انټرمیډیټ حالت کې وي او له دې نه وروسته بیا همدغسې مخکې ځو او کوشش کوو ځان ایډوانس ته ورسوو. نو که تاسې چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کې کاږئ، کوشش کوئ ویډیوګانې آنلاین ګورئ، زما د ویډیوګانو لینکونه له خپلو ملګرو سره شیر کوئ تر څو زما چینل هم پرمختګ وکړي او دغه ملګري له دغو درسونو څخه برخمن شي. نو زه دا شیپ باندې خو موږ مخکې هم کار کړی دی خو دلته یو څه نور اپشنونه دي او په دې ویډیو کې پر هغه باندې کار کوو، ځان پوهیو چې په څو ډوله موږ کولی شو شکلونه جوړ کړو. نو وخت نه ضایع کوو، خپل درس شروع کوو. نو راځو تر ټولو لومړنۍ کومه موضوع چې دا موږ سره هغه دا ده چې کله موږ شیپ رسمو نو دلته موږ سره تیار موجود شکلونه دي موږ کولی شو د دې په واسطه رسم کړو. همدا ډول موږ کولی شو دلته د دې پن چې موږ سره موجود ده د دې په واسطه هم رسم کړو. موږ مخکې ویډیوګانو کې ویلي وو چې کله موږ دلته کوم لایر انتخاب کړو دلته بیا راځو موږ شیپ رسمو نو موږ سره شیپ نه بلکې موږ سره ماسک رسمیږي او کله چې بیا غواړو موږ شیپ رسم کړو نو دلته به موږ کوم سلیکشن چې شوی وي هغه به موږ ختمولی. دلته ما دغه ویډیو انتخاب کړی د خالي ساحه کې یو کلیک کوم چې دا سلیکشن لري شي یا انتخاب لري شي. اوس چې کله زه شیپ رسموم نو تاسو ګورئ موږ سره یو شکل رسمیږي. دا ځکه چې ډېر بل رقم ته راغی چې دلته موږ زموږ د کوم د دې شیپ یا د دې شکل چې کوم سټروک دی یا د دې چې کوم هغه آوټلاین دی هغه ډېر زیات غټ دی نو دا به زه کم تر څو موږ پکې وکولی شو. نو دا موږ سره شیپ رسم شو. نو په دې خو تاسې مخکې پوهېږئ ځکه په دې باندې موږ څو ځلې کار کړی. زه راځم لومړنۍ کومه خبره چې دا ما سره مثال زه دلته راځم دغه شکل ما راواخیستو دلته ما خپل ډراونګ وکړو. اوس تاسې ګورئ چې موږ دلته شکل دې ساحه کې رسم کړه او د دې چې کوم انکر پوینټ دی هغه موږ سره دې ساحه کې موجود دی. که تاسې له پته نه وي چې انکر پوینټ څه ته وایي ما مخکې ویډیوګانو کې پرې کار کړی خو بیا هم درته وایم موږ چې کوم انیمیشن جوړوو هغه انکر پوینټ ته په کتلو سره هغه جوړیږي. مثال که موږ حرکت ورکوو دې ته نو هغه دې نقطې ته په کتلو سره حرکت کوي. همدا ډول که دې ته موږ سکیل ورکوو نو هغه همدغه انکر پوینټ ته په کتلو سره سکیل اخلي. نور چې موږ څومره تغییرات راولو دغه انکر پوینټ ته په کتلو سره هغه تغییرات راځي. اوس د مثال په طور زه راځم هم دا شیپ ما انتخاب کړی آر پرس کوم موږ سره روټیشن راځي. ګوره زه چې کله دا روټیټ کوم نو تاسې ګوره چې هماغه پوینټ ته په کتلو سره زموږ دغه کوم شکل چې دی دا روټیټ کېږي. مسله دا ده چې اوس زه غواړم دغه انکر پوینټ له یوې ساحې څخه بلې ساحې ته انتقال کړم. د هغه لپاره موږ ډېر اسان اپشن لرو. دا موږ سره د انکر پوینټ اپشن ده چې کله موږ انتخاب کړو نو موږ کولی شو د انکر پوینټ پرې راواخلو هر ځای ته چې موږ وړل غواړو هغه کولی شو هلته دا ویسو. مثال که زه دلته راولم نو اوس چې کله زه دې ته روټیشن ورکوم نو همدغې نقطې ته په کتلو سره به زموږ دغه کوم شکل چې دا به روټیټ کېږي. همدا ډول که زه غواړم دا بیخي د دې شکل سنټر ته راشي نو موږ بیا
په کیبورډ کې د کنټرول بټن پرس نیسو او دلته په دې انکر پوینټ کوم اپشن چې ده په دې ډبل کلیک کوو چې کله ډبل کلیک کړو نو تاسو ګورئ زموږ هغه انکر پوینټ د دې شکل هر شکل چې وي د هغه سنټر ته ځي او چې کله موږ روټیشن ورکوو نو دا به همدغه انکر پوینټ ته په کتلو سره روټیشن اخلي. دا عادي خبره ده. فکر کوم دا مخکې چې کله موږ دغه ټول بار تشریح کوو په هغه کې ما دا تدریس کړی چې موږ انکر پوینټ په اساس څه کولی شو. بله خبره دا ده موږ چې کله اوس راځو دغه شکل ما رسم کړی د دې شکل د پراپرټیز خلاصوو نو دلته تاسې ګورئ موږ سره ټرانسفارم سره خو موږ ټول بلد یو دې کې موږ ډېر کار کړی. دې سره سره دلته موږ سره کنټنټس په نوم باندې بل اپشن دی. کله چې موږ کنټنټس خلاصوو نو تاسې ګورئ دلته موږ سره ریکټنګل 1 په نوم باندې یو اپشن دی. د دې نه معلومیږي دا چې موږ په دې یو شیپ کې کولی شو نور شکلونه هم رسم کړو. که چېرته زه راشم دلته شیپ تیار انتخاب دی دلته بل شکل راخلم او دلته یو بل شکل رسموم نو بعد تاسو دلته ګورئ چې موږ سره ریکټنګل 2 رسم شو. یعنې موږ کولی شو په یو شیپ کې څو نور شکلونه رسم کړو. اوس که زه راشم د دې ریکټنګل 1 پراپرټیز خلاص کړو نو دلته تاسو ګورئ چې موږ سره مختلف اپشنونه دي لکه ریکټنګل پات شو موږ سره سټروک شو فل شو ټرانسفارم شو. دلته لومړنی موږ سره پات دی. کله چې موږ دا خلاص کړو نو تاسو ګورئ موږ سره سایز دی. موږ له دې ساحې نه کولی شو د دې شکل کوم سایز چې د هغه غټ کړو او یا یې هم وړوکی کړو. څرنګه چې موږ سره په سکیل کې 2 ویلیوز ورکول کېده چې یو موږ سره هایټ و بل موږ سره وایټ و هماغه ډول موږ سره دلته هم 2 ویلیوز دي. کله چې موږ سره دغه لینک دغلته آن وي نو موږ چې کله ویلیو یو ته ورکوو نو دواړه خپل اخلي او له څلورو خواو سره په کتلو سره دا شکل غټیږي. خو که غواړئ چې یوازې یو طرف ته تاسې اندازه ورکړئ یا یې جګوالي ته او یا پراخوالي ته نو بیا به تاسو دغه لینک بریک کوئ. او چې زه دې له پراخوالی ورکوم تاسو ګورئ چې یوازې یو طرف ته اخلي. همدا ډول که زه له جګوالی ورکوم نو تاسو ګورئ چې یو طرف ته اخلي. که بیرته یو ځای کوئ نو لینک کلیک کوئ بیرته به یو ځای کېږي. پوزیشن دی تاسې کولی شئ د دې پوزیشن وټاکئ کوم ځای کې دا تاسو درول غواړئ. انکر پوینټ له ساحې نه به دا خوځېږي تاسو سره کوم ځای کې چې انکر پوینټ موجود له هغه ساحې نه به دا تاسو سره خوځېږي. همدغسې پوزیشن کې هم موږ سره 2 ویلیوز دي چې یو ښي او چپ طرف ته ځي او بل بره او لاندې راځي. دا موږ سره 2 ویلیوز دي چې موږ کولی شو له دې څخه کار واخلو. راونډنس دی موږ سره تاسې کولی شئ د دې باکس کوم 4 کونجونه چې دا راونډ کړئ یا یې سرکل ته واړوئ نو تاسو کولی شئ د راونډنس په واسطه چې څونه ویلیوز ورکولی شئ. تر ټولو مهمه خبره چې دغه څه موږ ووي لکه سایز شو پوزیشن شو راونډنس شو دا موږ انیمیټ کولی هم شو. مثال زه ورته وایم چې کله زموږ هیډ دلته ولاړو نو راونډنس ته زه کی فریم آن کوم. کله چې ورته وایم 4 ثانیو ته رسیږي نو د دې راونډنس دی باید دونه ډیر شي. اوس ګوره چې کله زه دغه ویډیو پلی کوم نو کله چې رسیږي ګوره هغه راونډنس ورسره ډیریږي. یعنی موږ کولی شو پوزیشن ته هم انیمیشن ورکړو سایز ته هم ورکړو او همدغسې راونډنس ته هم اوس ورکړو. مثال سایز ته ورکړو زه ورته وایم چې دلته د سایز همدومره وي خو چې کله 2 ثانیو ته رسیږي نو د دې سایز د تقریبا دونه شي. اوس ګوره چې کله موږ دا پلی کړو نو تاسې ګوره چې موږ سره د دې سایز هم غټېږي او راونډنس هم اخلي. دا موږ سره ریکټنګل پات دی چې دغه اپشنونه دي پکې او تاسو کولی شئ له دې څخه کار واخلئ. له دې نه وروسته موږ سره سټروک دی. سټروک د دې کوم آوټلاین چې دی موږ مخکې ویلي وو که چېرته یو شکل ته موږ آوټلاین ورکوو نو دې نه کولی شو انتخاب یې کړو او له دې ساحې څخه دې ته آوټلاین ورکوو. مثال دلته کلر ورکوم هر رنګ چې تاسو غواړئ کولی شئ هغه دغه شکل کوم آوټلاین چې دی هغه له رنګ ورکړئ. که نه یې ورکوئ بیخي دغه سټروک ختموئ یا د آوټلاین ختموئ نو سټروک باندې کلیک کړئ دلته نن کړئ او دا به تاسو سره ختمیږي. همدغه کارونه موږ کولی شو د دغې ساحې نه د دې پراپرټیز نه هم وکړو. دلته موږ سره سټروک ده چې کله موږ سټروک خلاص کړو نو موږ سره دغه اپشنونه دلته خلاصېږي. د دې تر ټولو لومړی غټه دا ده چې موږ کولی شو دلته دا انیمیټ هم کړو. دلته موږ صرف کولی شو رنګ ورکړو خو دلته موږ کولی شو دغه رنګ ته انیمیشن هم ورکړو. مثال سټروک ته انیمیشن ورکړو بخیر همدغسې موږ سره اوپیسیټي دغه ته انیمیشن ورکړو رنګ دی موږ سره کلر دې ته ورکړو نو موږ کولی شو له دې ساحې څخه پر دې باندې کار وکړو. مثال که کلر دې نه چینج کول غواړئ نو تاسو کولی شئ دې ساحې څخه کلر ورله چینج کړئ. که تاسو غواړئ اوپیسیټي کم او زیات کړئ نو کولی شئ د آوټلاین اوپیسیټي کم او زیات کړئ. راونډنس د دې چې کوم آوټلاین دی دا څونه ډېر وي څونه کم وي تاسو کولی شئ هغه دې ځینې استفاده کړئ او ډېرې کړئ. دلته موږ سره نور اپشنونه هم شته تاسو کولی شئ له دې څخه کار واخلئ او پکې کار وکړئ چې موږ سره ډشز دي او نور
دې کې اکثره داسې اپشنونه دي چې هغه تشریح ضرورت نه لري ځکه چې تاسو خپله پکې کار وکړئ نو تاسو پوهېږئ لکه ګوره ډش ما ورکړو د ډش ترمنځونه مونږ سره باید سپیس وي نو هغه تاسو ورکولی شئ همدغسې افسټ ورله ورکولی شئ دا هغه شیان دي چې تاسو خپله هم پکې پراکټس وکړئ نو پرې پوهېږئ زه بیا صرف هغه ته مهم شیان تاسو ته تشریح کوم مثال د خبرې که تاسو غواړئ د دې پوره دا سټروک ختم کړئ چې بیخي سټروک وانخلي نو دلته به تاسو سټروک انتخاب کړئ د هغه نه وروسته به خپل کیبورډ کې ډیلیټ بټن کیکاږئ نو تاسو سره به د دې کوم سټروک چې دی هغه به ختم شي اوس تاسو نشئ کولی چې د دې ساحې څخه دې ته سټروک او یا هم آوټلاین ورکړئ چې هر څونه خواري وکړئ دا به تاسو سره کار نه کوي خو که چېرته غواړئ چې اضافه کړئ نو بیا تاسو کولی شئ د دې مخې ته چې کوم ایډ لیکل شوی په دې کلیک کړئ او له هغه نه وروسته دلته راشئ موږ سره سټروک په نوم اپشن دی په دې به کلیک کړئ تاسو سره به بیرته سټروک راشي او تاسو هماغه چینجز پکې راوستلی شئ لکه موږ چې مې مخکې راوستم له هغه نه وروسته موږ سره فل دی موږ له دې ساحې نه هم کولی شو چې رنګ ورله انتخاب کړو کوم رنګ چې ورکړو موږ کولی شو د دې ساحې نه ورکړو همدا ډول موږ کولی شو له دې ساحې نه هم دغه کلرز ورله ورکړو د کلر اوپیسیټي ورله جوړ کړو او همدا ډول موږ کولی شو دغه کلر راواخلو انیمیټ کړو نو دا موږ سره فل دی که فل هم نه غواړئ نو فل انتخاب کړئ کیبورډ کې ډیلیټ بټن کیږئ تاسو سره به د دې هغه فل هم ختم شي او خلاص به شي کنټرول زیډ کوم چې بېرته راشي ګورئ یو موږ سره ټرانسفرم دی او یو موږ سره دلته ریکټنګل 1 کې ټرانسفرم دی دا ټرانسفرم چې دی دا موږ سره پوره د دې شیپ ټرانسفرم دی یعنی په دې شیپ کې کیدای شي موږ 2 ریکټنګل اخیستی وي 3 اخیستی وي 4 اخیستی وي خو چې کله بیا موږ دلته ټرانسفرم ورکوو نو د دې ټولو شکلونو ته به دا ټرانسفرم اخلي او یو دننه د دې خپله د دې شکل ټرانسفر وي مثال د دې ریکټنګل 1 نو دې له هم موږ کولی شو هماغه کوم ډیزاینونه چې موږ مخکې پرې کار کوو لکه اوپیسیټي شو روټیشن شو موږ سره پوزیشن شو انکر پوینټ شو په دې باندې کار وکړو سکیل دی موږ سره سکیل باندې تاسو پوهېږئ سکیو دی موږ سره دا موږ سره مختلف اپشنونه تاسو کولی شئ ترې ګټه واخلئ شکلونه کولی شئ مختلف جوړ را جوړ کړئ بیا هم درله وایم دې کې اکثره داسې شیان دي چې ضرورت نشته چې تاسو له تشریح کوم دا چې خپل هم پکې کار وکړئ پرې پوهېږئ نو دا دننه یو شیپ کې یا شکل کې دغه اپشنونه چې موږ کولی شو ترې کار واخلو او په خپلو انیمیشن کې ترې استفاده وکړو بل موږ له دې نه علاوه بله طریقه هم لرو چې یو شیپ رسم کړو او یې هم ډرا کړو د هغه لپاره تاسو کولی شئ ډایرکټ همدغه هلته رایټ کلیک کړئ رایټ کلیک کول نه وروسته بیا تاسو کولی شئ نیو ته راشئ او نیو کې بیا تاسو دلته کولی شئ شیپ لایر واخلئ نو تاسو سره شیپ لایر واخیستو خو صرف تاسو دلته ګوره چې موږ سره هېڅ هم رانغی بغیر د یو انکر پوینټ نه نو اوس چې کله زه راشم د دې پراپرټیز خلاص کړم دلته موږ سره کنټنټس کې هم هېڅ نشته کنټنټس هم موږ سره خالي دی او دلته موږ سره صرف انکر پوینټ راغی اوس که تاسو چې اضافه کول غواړئ نو تاسو به ایډ باندې کلیک کوئ ایډ کلیک کول نه وروسته تاسو کولی شئ انتخاب کړئ ګوره ګروپ موږ سره امټي ده که تاسو غواړئ ریکټنګل اخلئ نو ریکټنګل انتخابولی شئ که الیپس اخلئ که پول سټار اخلئ هر یو چې اخیستل غواړئ تاسو کولی شئ مثال زه ورته وایم چې زه الیپس اخلم نو کلیک تاسو سره به دلته الیپس راشي اوس تاسو کولی شئ د دې سایز کم او یا هم زیات کړئ مثال زه د دې سایز غټوم دا موږ سره غټ شو همدغه ډول تاسو کولی شئ دې ته اوس فل ورکړئ نو دې نه کلیک کړئ او راشئ دلته ورته فل انتخاب کړئ نو تاسو سره به دا رنګ هم واخلي که چېرته تاسو دې له غواړئ چې سټروک ورکړئ نو بیا هم ایډ باندې کلیک کړئ او دلته راشئ ورته سټروک انتخاب کړئ نو دا به تاسو سره آوټلاین هم واخلي اوس کوم آوټلاین ورکوي دې نه کولی شئ راشئ کلر ورته انتخاب کړئ مثال بلیک اخلم او د دې چې کوم موږ سره وایټ دی یعنی د ډبل والی هغه ورله انتخاب کړئ نو موږ سره به سټروک واخلي دلته بل اپشن دی موږ سره مثال ګریډینټ فل اخلئ د دوه کلرو څخه دریم کلر جوړول او له هغه نه تاسو بیا کولی شئ استفاده وکړئ نو تاسو کولی شئ له دې ساحې څخه ورکړئ مثال دلته زه ورته سور رنګ انتخابوم او په دې ساحه کې همدغسې تور صحیح د اوکې باندې کلیک کوم نو موږ سره دغسې یو کلر جوړېږي دغه کلر تاسو کولی شئ په مختلف ډول سره دې ظاهر نه انیمیټ هم کړئ مثال زه ورته وایم چې دلته راځم ورته وایم چې زموږ سټارټ پوینټونه دا شی وي خو چې کله 2 ثانیو ته رسیږي نو دا د موږ سره په دې شکل شي نو اوس ګوره چې کله زه دا ویډیو پلی کړم نو تاسو به ګورئ موږ سره چې دغسې یو انیمیشن کریټ شو مختلف ډول کارونه تاسو کولی شئ له دې څخه واخلئ اینډ پوینټ هم لري تاسو د دې واسطه هم کولی شئ دې ته انیمیشن ورکړئ اوپیسیټي باندې خپله پوهېږئ او کلر خو ما تاسو ته وایي چې دې نه کولی شئ تاسې رنګ انتخاب کړئ یو دې کې یو رنګ انتخابولی شئ دې ته چې کله کې بیا تاسو کولی شئ بل رنګ انتخاب کړئ او هغه رنګ ته په کتلو سره تاسو کولی شئ ځان ته رنګونه کریټ کړئ او یا هم جوړ کړئ نو دا موږ سره د شیپ د رسمولو دویمه طریقه وه چې موږ کولی شو د دې لاره نه هم شیپ رسم کړو اوس که تاسې غواړئ چې د
پوره کوم چې موږ سره کمپوزیشن دې ته په کتلو سره یو شکل رسم کړئ نو تاسو کولی شئ دلته راشئ او په دې ډبل کلیک وکړئ نو تاسو سره به پوره کمپوزیشن په اندازه تاسو سره به ریکټنګل اخیستل کیږي او نور هماغه سیټینګز چې موږ سره دلته موجود دي یو بله خبره زه تاسو ته کار کوم رایټ کلیک کوو نیو ته راځو نیو کې شیپ راځو شیپ هم چې واخیستو راځو دلته اډ باندې کلیک کوو دا ځل موږ د الیپس یا ریکټنګل پر ځای پولیس سټار اخلو دا مو واخیستو راځو د دې لږ ذره کوم سایز چې دی هغه غټو دې کې موږ سره ډېر خسته خسته سیټینګز دي چې موږ کولی شو له هغه څخه کار واخلو او خسته خسته شکلونه ترې جوړ کړو زه راځم ټرانسفارم ته او د دې دا سکیل لږ ذره غټومه دونه به کافي وي اوس ګوره دلته موږ سره اوټر کوم راونډنس چې دی ګوره تاسې ورله ډېر کړی نو تاسو سره به د ګل غوندې یو شکل جوړ شي زه دې ته راځم رنګ ورکوم نو فل ته راځم او دلته فل ورته اخلم فل کې زه راځم دلته یا دې ځینه او یا هم دې ځینه تاسو کولی شئ کلر ورکړئ یوه خبره ده هېڅ فرق پروا نه کوي مثال دا رنګ مه ورته ورکړو همدغسې نور هم ډېرول غواړئ نو تاسو سره به نور هم ښایسته د ګل غوندې یو شکل رسم شي دغه ته تاسو انیمیشن هم ورکولی شئ دغه انیمیشن خبره زه بار بار کوم دې ته تاسو خیال ساتئ چې د هرې اپشن مخې ته موږ سره دغه سټاپ واچ موجود وي نو تاسو په دې پوه شئ چې موږ کولی شو دغه موږ انیمیټ کړو مثال زه ورته وایم زه دا بیرته زیرو کوم دا زیرو دا ما بیرته زیرو کړو دلته ما ورته کی فریم آن کړو څلورو ثانیو ته راغلم او دلته ما دې ته دونه راونډنس ورکړو اوس ګوره چې کله موږ دا پلی کړو نو دا به ورو ورو هماغه شکل ته ځان تبدیلوي او یا هم هماغسې جوړیږي مطلب چې د هر اپشن مخې ته موږ سره سټاپ واچ موجود و مطلب موږ دې ته انیمیشن ورکولی شو همدا ډول اینر راونډنس دی د نننه خوا نه څومره راونډنس ورکوئ نو تاسو کولی شئ ورکړئ ریډیوس ورکولی شئ غټې کړئ واړه یې کړئ همدغسې اینر ریډیوس ورکولی شئ صحیح ده دا تاسو کولی شئ ترې کار واخلئ روټیشن دې ځینه کولی شئ ورکړئ همدغسې پوزیشن ورله وټاکئ او دې ځینه کولی شئ پوینټونه ورکړئ چې څو پوینټه ولري نو تاسو کولی شئ له دې ساحې څخه کار واخلئ نو دا موږ سره د شیپ اړوند هغه مهم موضوعاتو چې تاسو باید پوه شئ ځکه راتلونکي کې دا زموږ ډېر زیات په کار راځي زموږ انټرمیډیټ درسونه شروع شو له دې نه وروسته به موږ د بیسک نه همدغسې انټرمیډیټ کې یو څه ویډیوګانې کوو هغه نه وروسته بیا موږ ایډوانس لیول ته ځو نو دا موږ سره د شیپ اړوند هغه ټول موضوعاتو تقریبا ټول موضوعاتو ټول خو نه دی خو تقریبا ټول موضوعاتو هغه مهم ټول ما تاسو ته شریک وم تاسو پکې پریکټس وکړئ که څه ستونزه وه یا څه پوښتنه مو وه ما له کمنټ پرېږدئ زه به کوشش کوم چې پر ستاسو هغه موضوع چې تاسو پرې پوه شوي نه نورې ویډیوګانې جوړې کړم چې تر څو تاسو پرې په ښه ډول پوه شئ نو تر بیا چې زه راځم ما په دعاګانو کې یاد ساتئ د خدای په امان